هوډ راډیو قدرمنو اورېدونکو او د هونه خپرونې درنو مینوالو سلامونه احترامات ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یې. عطاخان شینواری یو ځل بیا ستاسو په خپله خپرونه کې حاضر دی. قدرمنو اورېدونکو اهونه دي او په دې کې بل څه نشته دی، صرف ستاسو مخې ته اهونه ږدو. تاسو به بیا وایئ چې نن بیا چېرته تللی. داسې یو ځای ته راغلي یو چې هلته دیګي باندې دي، خپلوان ټول راغلي دي، واده جوړ دی، خور خورنڼه، د کاکا زوی، د ماما زوی ټول راغلي، چمبې دي، نغارې دي او د خوشحالۍ سیلونه دي، نکریزې دي او په سیالۍ باندې راټول دي. خو ناګهانه د خدای فیصلې دي، داسې څه کېږي چې نه د وړو زړونو د زغملو کار دی او نه چې انساني هغه ته د ټینګي دی. دا د تیږي د غرونو د کائناتو د خاورې د هغه شیانو چې زړه ونه لري، ساه ونه لري، په هغه اجناسو باندې دا غم کېښودل شي نو هغه به ویلي شي. خو د خدای فیصلې دي او انسان به زغمي. واده جوړ دی، خیاط نه واده د پاره جوړه را غوښتل شوې ده، کالین تیار دي او زلمی د خپل واده او د خپل ژوند د بدلون خوبونه ګوري او هغه شهزادګۍ چې د ټول عمر ملګري به وي د هغې د راواستو خوښیانې جوړې دي. دا څوک دی؟ خپل نوم به درته واخلي او د کوم ځای دی؟ زه نسیم یم د مکلانې د مامند. واده جوړو؟ واده شوري شو، زما واده و، خلک را کره راغله، پوش خپلوان ټول راغله، مالونه ملال که نو سبا ورځ د واده وه، خلک راغونډ شوي وو. نو شپې په 12 بجې باران شوري شو. چې باران شوري شو یاره بس پلارم را پاڅېد، یو غر شو چې کوټه ولیوده. کوټه چې مو ولیوده 2 مبکې وراندیارې وې، 1 مبکې وراره و، 4 مبکې ورېرې وې. نو دا 1 وراندیارمه او 1 ورارمه مړو او 1 ورېره مړه وه. نو دا 1 وراندیارمه بده زخمي ده او 2 چې 2 سردورانې دا بد زخمي دي، جلبات اسپتال کې دي. تر اوسه پورې هغو حالات هم ښه نه دي، مثل که داخله دي. نو بس بیا هم شپې پلار را پاڅې، نو موږ شوري په وکړه، دا کلي هغه هم را ټول کړه. نو چې هر څومره دغه موږ وکړه، موږ 10 بجو له دا مړی رویسته. نو دغسې بې سوره وي، دغه کوټې هم ټولې ولیودې او خپلوان هم هغه غم واده چې و هغه په غم ککړ شو، لاړ هر څه پاتې شو. نسیمه د واده ته ډېر په تمه وې؟ خو وا چې په تمه و، ځکه چې بس خورانې مو هر څه مو راغلي و، بس واده و او بس په دې غریبۍ کې موږ ځه واده به وکړو. جامې دې هم راوړې؟ جامې مې وړې وې، هر څه مې وړي وو، بس خاص کته خلک هم تلي وو. په دې را سبا باندې ناوې راوړه، بس سیبي ولیوده، کوټه شپې په 12 بجې ولیوده. نو موږ هر څومره کوښښ وکړه دا موږ روی نه ایسته، ځکه تیږې یو هر څه راغلې وې. نو 4 غویان مردارو کې او 2 ژوندي ترې ایستلي. نسیم لیونی نه شو، نور هر څه وشو؟ هر څه وشو. څه ګیله لرې؟ زړه ته دې څه راغله چې یا خدایه؟ وای پاک ته موږ الله ستا خوښه ده، بس موږ قبوله ده. یو مو داسې وراره مړ دی چې ګوره چې ریاض شي چې سر رامانې ګرځي، ډېر رامانې ګران و. پلار مانې ما مور مانې داسې وراره مو، هغه لاړ وفات شو. 2 کاله شوي وو، غټ سړی و، هغه لاړ مړ شو. 1 ورېره وه د 1 کال وه، هغه مړه شوه. او دغه 1 وراندیارم زخمي ده او 2 هغه ورېرې. څه داسې دریاد شي دغه مراسم او بیا داسې یو لوی بدلون وجود خوله کوي، خفګان راځي؟ او داسې خفګان راشي رامانې چې بس بیخي سر رامانې ګرځي. بیا به واده له داسې ټیم جوړ شي چې یاره بیا واده له مشکل دی چې داسې ټیم جوړ شي، ځکه چې موږ دومره غریبۍ کې
دومره دغه وکړه او هغه لاړه په غم کې باندې ککړه شوه. هغه پسونه چې لال کړي وو هغه په غم کې ولګېده، موږ لال کړي خادی ته خو هغه پکې ونه شو. زړه کې دې څه تېرېږي، ناوې به څه ویلي؟ خفه به یې؟ او خفه به یې. قدرمنو، د نه برداشت کېدونکي د یو غم، د یو غټ غم څپه ده په دې کور راغلې ده. د واده زلمې دا کورنۍ په کومو حالاتو او بیا څه پېښېدونکي دي، خو څه به ویو، همدا به ویو چې خدایه ستا فیصله ده. مننه نسیمه. خیر اوسي. بس دا کومک چې موږ سره وشو، که هر شی که سیمټي که خوراکي توکي که هر شی موږ ته راکړه، موږ ډېر غریب یو. دا سیلاب په کور باندې را جوړ دی، د دغې وس موږ نه لرو چې دغه دیوال موږ وکړو. که دا موږ کوټه جوړه کړو چې دا دیوال ونه شي، که شپې باران شي دا کوټه موږ نه بیا وړي. بس موږ دغه مشکل دی. کوټه هم لاړه او رندایرګانې هم لاړې او بس وریرونه هم کې لاړه. ستا کوټه، ستا د واده کوټه؟ همدا زما د واده کوټه لیدلې. په همدې کې دې شپه باندې ښځې پرتې وي، د واده نه مخکې یوه ورځ راغلې وي، خپل خپلوان راکر راغلي. نو زه اوس الله دې اجرونه درکړه. امین. دا مو بخښه چې موږ سره بس دومره منډه وواله. خیر اوسې، ډېره مننه. څوک نه پوهېږي څه روان دي او کومې خواته د ژوند د خوښیو دا کیسه بدلېدونکې ده. په دې باندې هماغه څوک چې یوازې د کن فیکون مالکیت لري او هماغه امیر دی. واده تیار، زلمې، شهزادګۍ، د کورنۍ خپل خپلوان، نږدې دوستان، عزیزان، کلي ولس کې باقاعده خلک ګرځي او په عزیزو تربور باندې چې سبا خیرات دی او راځئ به. خو حالات بدل شو. یو بل خواخوږی د دې کورنۍ را سره ولاړ دی. څه وخت خبر شو چې دا موضوع پیښه شوه؟ خوښه 12 بجو نه وروسته باران شروع شو په دې ساحه کې. 3 بجو ټیم کېږي چې په دې کور کې واده دی. خپل خپلوان، بیا خو د پښتنو رواجونه خلکو ته معلوم دي چې څومره خپل خپلوان راټولوي او ټول راغلي دي په دې کور کې شتون لري. شپې 3 بجې کېږي چې یو د ناره او غږ اوچتېږي، یو د ژړا او د حیسوره چغه اوچتېږي. ولس او قوم او ولسونه چې دوی تر دروازې را رسېږي، ګوري چې هغه د خوشحالۍ پر تمه باندې ناست ځوان، هغه پر خوشحالۍ په تمه باندې ناسته کورنۍ او خپل خپلوان هغه په وینو کې لت پت ویني. ګوري ولسونه چې دلته ورسېده، کور لوېدلی دی، کور کې د واده سیسټمونه د منځه تلي، د غم ټغره ویر خورېږي. ګوري چې یو 3 تنکي ماشومان چې 3 کلن او 4 کلن دي خواوشا هغه شهیدان کېږي. داسې یوه پیغله او زمونږ داسې یوه خور چې هغې لاسونه په نکریزو باندې سره دي، د یو خوشحالۍ پر تمه او انتظار ناسته ده. ګوري چې هغه سره لاسونه یې لا نورم په وینو سره کېږي. ولسونه کومک او راپورته کیه. دا ماشومان چې هر څوک ویني، دا 3 کلن او 4 کلن ماشومان، هغه نکریزې پر وینو بدلې شوي دي او وینې پر مخونو را روانې دي. هغه زمونږ تنکی خور چې 2-3 بچیو مور ده، خپل بچي تر څنګ شهیدان پراته دي. ټول ولس چې تر دې ساحې را ورسېده، هغه د راویستلو او د ژغورلو توان یې د لاسه ورکه، د وجې د ژړا نه، د وجې د خفګان نه. ولې ولسونه د ژغورنې لپاره راغلي وو، خو هغه ماشومان چې د کوټو نه راوباسي او هغه په وینو باندې سره دي، ټول ولسونه هغه د پښتنو پر اصطلاح باندې لاس کار پرېږدي، پښې کار پرېږدي،
سترګو نه ناڅاپه اوښکې په روانېږي. نو که هر سړی سوچ وکړه او فکر وکړه او وګوري د هر چا په کور کې بچي دي. د پښتنو یو متل شوی وایي سوځي هغه ځای چې اور پې بلیږي. که د هر چا بچی او د هر چا بیبي ښځی په داسې حالاتو کې چې هغه د خوشحالۍ پر تمه ناسته او لیکن د ویر ټغرې پکې خورېږي، د چا زړه به وار وکړه، د چا د سترګو نه به بېواره اوښکې لاړې نه شي، د چا د اوښکو پر ځای به وینې روانې نه شي. آیا څوک به ونه ژاړي؟ آیا د چا زړه ته به درد ونه رسېږي؟ آیا هغه خواږه بچي چې په هغه عامه اصطلاح په عللو باندې اودکۍ او راویښی او هغوی د مینې نه یو څوک بیزاره شي او لرې شي، آیا دا به درد نه وي؟ آیا دا به تکلیف نه وي؟ آیا دا به مشکل نه وي؟ آیا و به نه ژاړي سړی؟ آیا د سړي زړه به درد پرې ونه که؟ تاسو په الله باور وکړئ چې دا څومره ولسو دلته راغلی دی او دا حالات یې کتلي دي، ټولو د ستاسو پر شمول باندې هغه په سرو سترګو باندې ژړلي دي. که هغه د جنازې حالات تاسو لیدلي وای چې دلته جنازه باندې څومره ولسونه ولاړو، هغه د جنازې مسنون دعاګانو پر ځای باندې ژړا روانې وي، هغې مسنونو دعاګانو پر ځای باندې د خلکو د سترګو نه اوښکې روانې وي او د خلکو په صورتونو باندې او د خلکو هغه حالات او د ویر ماتمونه چې لیدلي وای، دا ډېر غټ درد دی. تر هر چا کوره چې دا درد رسېدلی دی ډېرې دردمن کړي دي. د ولس څه همکاري کړې وه دغه کورنۍ ته چې غم رسېدلی دی، د دې خو د غربت کیسې په لرو بر کې خورې دي. په دې غریبۍ کې واده جوړ شو، ناګهانه داسې څه پیښیږي چې د انسان د زړه او د انسان د وس پوره نه دی دغه غم چې ویې زغمي. ولس څه همکاري کړې ده ورسره؟ بس د ولس دا همکاري وه چې کله دا کور راکېناست او راولوېده او ټول کور له منځه لاړ، ټول کوټې یا اتاقونه د منځه لاړه. ولس دا یو څه وکړه چې ژغورنه یې وکړه. څومره کسان چې ژوندي بند پاتې وو، لکه واضحه معلومه ده او تاسو ولیده چې هلته په سیتامه کې مریضان پراته دي، هغه ولس راویسته. بل په دې کور کې یو کوټه یا یو اتاق پاتې نه شو، ټول د منځه لاړ. ولس دا همکاري وکړه چې ولس راغی او دا یو کوټه یې هغه ورله جوړه کړه. لیکن ټولو خلکو ته معلومه ده چې د مامند ولسونه غریب ولسونه دي او په غربت او په مسکینت کې شپې ورځې سبا کوي. نور د غریبانانو د وس څه نه کېږي، صرف په وس یې دا پوره و چې دا کور لرګي وله جدا که، تیږې یو پله واچوئ او کاڼې بل طرف واچوئ او خاورې بل طرف واچوئ او هغه ژوندي انسانان چې په دې کې 200 کسانو هغه ژوندي هغوی ژغورنه یې وکړه. دا کور لرګي ورله جدا کړه او یو کوټه ولس په همکارۍ چې ولس راغی او یو عام چې زموږ د خلکو پر اصطلاح باندې اشر ورته وایي اشر یې وکړ. نور ولس خپله فقیر دی، ولس خپله دردمند دی، ولس خپله ستونزو مشکلاتو کې ګیر دی. ولس نوره همکاري نه ده کړې او دغه همکاري ولس کړي چې دا کور کوم سیستم د داخلو هغې کې غټه همکاري ولس کړې ده. ډېره منډه سره د بارانونو ډېر زیات سیلابونو په دې دره کې د هر ځای نه ولس راغی او هغه سیلابونو باندې ورته راپورې و د بارانونو کې وله راغی او ولس هغه ژغورنه وکړه. څه مالونه خو چې دي هغه مړې شوي دي، 4-5 غواګانې او باقي چې کوم یو دانه نیم پاتې و هغه یې ژوندی راویستلی او هغه انسانان چې په کوټو کې بند پاتې وو چې هغه ایشي یا ګاډرې په راغلي وي هغه ولس راویستلي. دا همکاري ولس کړې. خیریه بنسټونه یا نړیوال خیریه نهادونه راغلي دي، دا زه لیدلی دی، د خلکو سره څه مرسته شوې ده د چا د طرفه؟ تر دې دمه خو اوسه پورې هیڅ څوک نه دي راغلي، نه هیڅ خیریه بنسټ راغلی، نه کومه موسسه راغلې ده، نه چا کومه مرسته ورسره کړې ده او نه یو موسسه راغلې. او د ټولو موسساتو نه مو خواستم دی غوښتم هم دا چې دا سړی ډېر فقیر سړی دی، ډېر غریب سړی دی، ډېر دردېدلی سړی دی چې دوی څه نه څه مرسته د وسې شي ورسره یې ویې که. د ولس دغه مرسته ده چې د کورونو نه دا څومره خلک دعا ته را روان دي، فاتحې ته را روان دي، میلمانې دي. د ولس دغه همکاري ده چې هغه یو چایبر چای یا یو کپ ډوډۍ به راوړي. باقي نه کوم خیریه نهاد، نه موسسه، نه بنسټ، تر هېڅ څوک نه راغلی او نه یې مرسته کړې ده تر دې دمه پورې. مننه مولوي صاحب، خیر کور مو ودان، ستاسو هم ډېره زښته مننه. ولس به څه وکړي؟ همدا چې بدني همکاري او د دسترخوان په دننه کې کومه وچه ډوډۍ هغه به راوړي او دلته به یا د میلمنو او یا هم دې کورنۍ ته په مخ کې کېږي. عصمت
د دې کورنۍ یا د شاهو ورور دی عصمته څه وشو؟ بس داسې هر وروره چې شپې باران شروع شو کوش ونو شو واده ته هم خلک راغونډ کړي وروره په دې غریبۍ کې واده تیار کړ بیخي درک نه پیداوېده په حالای کې نه وکړه چې چېرته خلکو خپلوان چې 1000 کوم په چا 15000 وکړو موږ زه دا واده وکړو واده مخه چې مرونی وروره باران شروع شو د واده شپه مانې شپې 12 بجې وي باران شروع سپین ږیری پلار مو هغه چې راغی بس ما ته یې غاږ وکړ چې ته پڅه باران دی چې راپاڅېدم شپې 2 بجې شوې بس باران همغسې حال کې روان و دې وخت کې مې چې وکاته بس زه لاندې دې چھت کې یخته پروت وم او دغه ورندیاره ورونه او خویندې او دغه خپل خپلوانو په دې منځ کوټه کې پراته وو مرخانه کې چې دې وخت کې باران را ډېر شو سم جاکټ راغی ایسې دا کوټه ورولېوده چې زه راغلم چې ورښکاره شوم او رندیار مې یوه کې نښتې وو بس دغه ژوندی وه زخمي وه دا مو په زورن ورویسته خو نه شو کار ولس ته هم شپې غاږ وکړه خلک پسې وګرځېدو موږ 2 ورونه وو موږ دغه سپین ږیری پلار مو دا خلک هم نه شو راایستی چې دې وخت کې دا ولس راغی دغه زخمیان مړي را سره ورویسته چې پر څنګ تاو شوم یو رندیار مو بله شهیده وو یو سره یو وراره مو یو مو سره ورېره وه دا ځای په ځای باندې 3 واړه شهیدان بس ډېر حالات خراب و ورور له مخه رانیول و ورور هم راغی دغه واده چې ملکړ دا راغی ته مو چې تکړه چې نه شئ کار وران شو مریضان دي زخمیان دي ټول حالات خرابه دي بس د دې نه دا ولس هغه هم راغله دا مړي او زخمیان یې را سره ویسته لاندې چې کېوتو دغه ورور واده مو هم وران شو ډېر په غریبۍ هم را جوړ کړی او دغسې لاړ بل همدغه ورور له دغه ښځه کړې وه ډېره دغه باندې تکلیف او په تنګسو باندې همدله واده کړی او یو بچی یې ښه و ډېر دا ښځه او مېړه لاړه تباه او برباد شو ورندیار هم لاړه دا ورور هم اوس ډېر خراب حالاتو کې ګرځي بیخي لیونی دی سره یو شل هم نشته نه داسې ورشه چې اوس راپاڅېدو واده وکړو چې چا وسه شي کوم څه شی موږ سره مرسته کاندي د الله په رضا باندې به ډېر حالات خراب یو ډېر ګیري یو د رقم نه راځي کور هم وران شو مالونه هم لاړه لاندې بس دې لاندې 4 غواګانې وې غم د منځه لاړې و دغه ولس موږ سره دغه توره وکړه چې دغه وسه ډوډۍ چې دی وسې نه چا اضافه شي یو چای بر چای رولېږي بس را سره ناستې نور درک نشته بس تاسو راغلي تاسو موږ حالات خپله معنی نه نور ولا کې یو شی هم راځي خیریه بنسټونو یا مؤسسو چا څوک راغلي هېڅ څوک هم نه دي راغلي تر دې دمه اوسه پورې موږ ته هېڅ چا هم نه دي ویلي چې دا شی واخلئ یا دا ستاسو دغه حق دی یا څه شی دی بس اوسه پورې موږ له نه څوک راغلي او نه موږ څوک لیدلي او بس خپل غم کې ناست یو ژاړو او خفه یو دا ورور هم وګوره واده هم جوړ کړی او دا هغسې رانه وران شو اوس دا ناوې کوزه ناسته ده په هغه ځای کې موږ نه دلته داسې مړه کې وشو یو چل هم نه راځي څنګه چلو ورور هم څه 3 بجې ته راودېرېله هغه هلته ورندیار لاړه دا بله دلته پاتې شوه اوس وسه دی چې نه لرو بس ځای په ځای ناست یو بس هغه خلک راځي تاسو یې نه چې څوک دواړه هغسې راځي څوک داسې راځي او بس نور درک نشته واده روان و سور خوشحالي ده ښه خوشحاله وو دارې داسې غر را جوړ و موږ وایي زه دا یو واده دی دا به د غریبۍ کې وکړو دغلته مو خلکو نه روپۍ راواخېستې هغې باندې دا چل رامنې وشو چې سمه د واده شپه شوه لکه سبا ده چې ناوې پسې خلک ځي شپې په 2 بجې باندې دا مړي شهیدان وشو نه څه بي چې واده پسې خلک بېګانې تلي وو هغو ته هم زنګ ووایه چې مړي شوي بس ښځه پرېږدی ځای په ځای باندې نه درک و چې راوستلې مو کوټې هم کېناستې یو درک هم نه و چې مونږ دا ښځه روړې وی په یوه کوټه کې هم کېنولې وی ورور له مو واده کړی وه غم کې راغی غم کې به څه واده وکړي غمونه رامنې راغلي هغسې زړه څه وایي څه ګیلې زړه مې ډېر خفه دی دې ورونه چې وګورم بیخي مړی نه شم خوړی سترګو نه مې اوښې روانې دي بس د زړه نه مې وینې څاڅي چې دا ورونه وینم یوه ښځه هلته پاتې شوه بل نه دلته پاتې شوه بل هغه دلته زخمي پرته ده موږ 3 ورونه او 2 کې ودونه کړي 3 یو پاتې و دغه یو چې د مړه شوه د بل هغه کوزه پاتې شوه بل هغه زخمي ده په کټ کې په هسپتال کې پرته ده بیخي 2 بچیان زخمیان دي ځای په ځای باندې کوز پراته دي په هسپتال کې خپل خپلوان او سره دي نو ولا کې دا پته راته لګي چې 1000 روپۍ به په تلي 10 لکه به په تلي 15 لکه تلي خپلوان وړي دي او ما اوس هم نه دي لیدلي چې دا څنګه چل دی څنګه نه دغه چل رامنې وشو الله دې اجرونه ورکړي الله راته وبخښي فوزي د خپل ورور د واده په خوشحالۍ کې د خپلې ښځې نه خلاص شو خدای ته منظوره وه او د خدای فیصله ده فوزي څه راپېښ شو دا دغسې حساب و بس واده و واده کې ایښې بس غم جوړ شو او بس خپل ښځې او بچي او دغو نه پکې خلاص شو او خوشحالي په غم بدله شو او به دغه خدای خوارۍ باندې دا کوټې موټې را جوړې کړې وي دا بس اوس ګډې وډې شوې او وس نه لرو دواړه ورونه موږ د بې واده شو هغه هم که دغسې په غم کې را بدل شو بس اوس هم وسه نشته باید موږ تاسو نه ورونو دا غواړو تاسو موږ سره لږ کومک وکړئ نجات وکړئ دا واده م څه رقم را جوړ کړی و پیسې هم جمع کړې وې که نه یار دوست نه هم دغسې بس لږې لږې راخیښتې وې په قرضو او ته وینې مو چې بس واده م دی او کومک یې را سره کړی او اوس ولا کې وسه د ده واده م لرو او به داسې غم را باندې راغی
تا خپله مېرمن لاړه شهیده شوه جامې مامې به یې هم کړې وې په سیالۍ باندې جامې هم ښه په سیالۍ میالۍ کړې وې او بس ټول حالات هم ګډ وډ شو. څومره په تمه وه دې واده ده؟ واده ته خو ډېره په تمه وه خو بس پروګرام ګډ وډ شو. ته خپله څومره په تمه وه؟ زه ډېر په تمه و، یو ورور واده مو بس موږ ډېر ته خوشحاله وو خو هغه دغسې په غم بدل شو. دا حادثه یو دم راغله، یو دم په زړه باندې څه تیر شو؟ زړه باندې به ډېر دردونه تیر شو، ډېر ودردېدو او بس غم مخې له راغی. زموږ خوشحالي یې په غم بدله کړه او موږ ډېر خوشحاله وو. کالو سره یو ورور موږ ځان په تبې واده له وکړو، هغه دغسې کوټو نه هم خلاص شو، خپلې مېرمن نه هم کې خلاص شو، بچي نه هم خلاص شو، ورور لور هم هغه هم مړه شوه. دغسې غم مخې له راغی. موږ باید دې لرو چې تاسو موږ سره لږ امداد او مرسته او کومک وکړو. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه به ادمي تاسو اورئ که څوک هم د خلکو سره د لاسنیوي کوم پروګرام لري. معمولاً مکړنه سیمه کې داسې یوه پیښه رامنځته شوې ده چې د وړو زړونو خاوندانې د زغملو تاب نه لري. مېرمن پسې ډېر خفه یې؟ ډېر خفه یو. یوه ښځه مو په د غریبۍ کې هم کړې وه، اوس وس نه لرو چې موږ بل واده وکړو. باید ده چې تاسو موږ سره لږه مرسته وکړي. خلکو ته څه ویې دي؟ خلکو نه خوشحاله یې ده؟ د مامن کومه منډه ترړه یې کړې ده؟ هو کومک یې کړی دی، واده کې را سره لږ لږ کومک وکړو. اوس د دوم وسه نشته چې موږ واده وکړو. الله دې اجرونه ده. د دې سیمې قومي مشر را سره ولاړ دی. ملک کاکا، نوم دې واخله، دغه حادثه چې رامنځته شوه څنګه خبر شوې؟ نوم مدلم خان دی، د سپین غر ولسوالۍ د مامن درې مکړني اوسېدونکی یم. دغه حادثه چې پیدا شوه دا د شپې یعنې د خلکو د خولې نه 2 بجې پیدا شوې ده. سبا چې موږ خبرېدو د 3 بجې موږ د اذان سره خبر شوي. دا خواران تر د هغې پورې دلته مصروف وو چې موږ تر 3 بجې دلته رسیدګي وکړو. هغه څه مالونه او څه انسانان زخمیان دی ایستلي وو، څه بیا د 11 غورې ویسته. نو حادثه ډېره درنه حادثه وه، دومره شدید باران هم و چې یعنې باران هغې ته نه ویل کېږي، هغې ته سیلاب ویل کېږي چې دا راورېدلی دی. نو دا خواران بس د شپې 2 بجې ورلاندې شوي د دې کور لاندې، او 2 کسه زخمیان او شهیدان، 3 شهیدان او یعنې 4 زخمیان لرله. او زخمیان انشاءالله اوس خدای ښه کړي او شهیدان به خدای هغه ورکاندي. د خلکو سره ولس د دې سره چې مطلب هغه مړي او ټپیانې را ایستلي دي، نورې څه همکاري کړې ده؟ ډېره یې کړې. ولس نه ډېر خوشحالي وو، ډېر ښه همکاري ورسره کړې ده. یو کوټه باندې روانو حالاتو کې پټه کړه. نور همکاري چې څه د ولس په وس کې وو هغه یې ولس سره کړي دي. او نور د هغه مؤسساتو ته چې کومه دغه وه هغه ویډیوګانې کېدای شي تاسو ته رسېدلي، هغه یې رسولي دي په خپل وخت زمان سره. نو ولس هم ډېر تر خوشحاله وي، ډېر ښه ملاتړ یې وکړ، ډېر ښه کار یې وکړ او ولس هم ښه کار سره وکړ. کومه خیریه بنسټ یا نړیوالې مؤسسو د طرفه څوک راغلي دي نه دي راغلي؟ دغه اول ځل دی چې تاسې راغلي یاستئ، نور څوک نه دي راغلي. دغه اوله ورځ ده چې تاسې راغلي یاستئ. موږ دغه ویډیو پرون سبي یعنې 8 بجې 9 بجې به شیر شوي، شیر کړې م ده، خو نن تاسې راغلي یاستئ. پرون ورځ باندې څوک نه دي راغلي، نن دغه تاسې نه مخکې دې وخته پورې څوک نه دي راغلي. خلکو ته د دې کورنۍ د وضعیت په هکله باندې، اقتصادي وضعیت په هکله باندې، د غربت په هکله باندې څه وینا لرئ یا نورو مؤسسو ته څه ویل غواړئ؟ یعنې هغه مؤسسات چې د دغو سیلاب ځپلو او د دو سره مرستې کاندي، موږ دومره دغه تر کړو د ټولو مؤسساتو نه چې د دې کورنۍ یعنې مالونه یې د منځه لاړه. کور کې کوم کالی چې تاسې هسې کور کې څومره کالی هغه یې د منځه لاړه، هغه خو بیا نه پکې اچول کېږي، مال یې د منځه لاړ، انسانان لاړ د منځه، لرګی دیوال دی ولوېده. نو
نو د ټولو موسساتو نه د کومې موسسات یې د سیلاب ځپلو سره مرستې کوي هغو نه هم دا غوښتنه ده چې د دې خلکو سره خپله همکاري او قوي مرسته وکړي. ډېره مننه حاجي صاحب. خوشحاله چېرته چې د واده خوشحالۍ په غم شوې او د سیالۍ د نکریزو رنګ په وینو بدل شو، د همغه کور خاوند او په حسابه کې د شاو پلار موږ سره ولاړ دی. حاجي صاحب نوم دې واخله. نوم عظمت خان. څه راپېښ؟ نو بس باران وورېده او الله پوزیګار 3 بجې وي او بس الله پوزیګار په دې سیب کې یو ټنګ وکړه او دغه سیبونه درې والا سره سر په سر وو او دغه سیبونه سر په سر وو. بس راولوېده چې بیا موږ هر څه کړه دې کې 2 کسه لاندې کړه، دا 2 کسه 3 مړه او دغه 15 زخمیان او بس لاندې محل وو دغه ډنګر مو داسې 10 ډنګر وو د غواګانې او غویان او پسې دغه سره جام لاندې کړه او دا کور ټول له منځه ویوه سره ماشومان او سره دغه کور کالي سامان هم غوړ دې کوټې ته راغونډ کړه. موږ دې لپاره چې دا واده دی واده به دا کوټه کې کې شی نه کړو، هغه ټول کور سامان ورڅه ولا هېڅ دومره شی پاتې دی چې هغه پیاله په چا کې اوس ټول د منځه نه لاړ. بس دغسې حال راپېښ شو. موږ ته دغه مصیبت الله نه رسېدلی او صبر به غواړو د الله نه، وس هم نشته نوره، بس الله شته دی. خور نڼه او لور بچی او لمسی د کاکا لور د ماما لور ټول د مخې راټول شوي، ټول د مخې راټول شوي او قاضي وه داسې وه چې دغه په 15 کاله یا په 6 کاله کې به موږ دا خوشحالي راغلې وه. هغه چې دوه راغله موږ ته دغه غم په دغه ښادي خوشحالي دغه غم بدله شوه. بس ځینو ډنډونه را کله جوړ شو، هغه ناوې چې کومه زموږ هغه غم هلته درته پاتې شوه. درک نه کېږي چې کوټه او هر شی برابر کړو یا هغه کې موږ اوسېدلي وو. اوس په ډاک سره ناست یو دغه ځای کې دغه حال دی نو سونه حلال وو، خیرات شوه، وریژې جوړې وي، پستې وي، هر څه هغه بس لاړه په غم کې ولګېده. عظمت کاکا په زړه څه تېر شو دې ټیم؟ نو دا په دغه حالات ده چې هغه زین پیدا کړی مو الله ته مو پته ده، بل چا ته پته نشته. ما ماشومانو چغې والو بېوسي اوس وه، نه په رسېد بچي چغې والې خو راوتو درک نه و. نه کېده. نو بس د الله نه اجر غواړو او تاسو نه دغه خبره غواړو چې موږ سره دا چې اندلاهي هم دردي مسلماني دردي وکړئ خلکو ته چې وسې رسېږي خیریه موسسو څه غږ کې. نو بس ما هغه دغه غږ دی چې ما سره داسې یو مسلمان یو دردي وکړه چې دا کور جوړ کړم او دا بچي له واده وکړم او خلاصي همداسې پاتې شو. ښځه او ماشومان ټول مړه شو، لاړه بچي او همداسې پاتې شو. عظمت کاکا خو غربت تیر کړی دی، خپل دغه پیسې چې را پیدا کړي دي هم په قرض والله هېڅ دا مو په قرض راخیستې وي دوکان یو بل نه چې هغه قرضونه مې پاتې دي همداسې مې کفر نه ورته چې وړي دي. اوس مې نه چلېږي دا وطن یې زه وران شوی بیا هم سره را جوړ کړو بیا پکې روډ سیلاب وي کور هم دغسې خراب شو، حالات خراب دي. نو نور موږ دغه غواړو چې موږ سره مسلماني او انساني ښه پوره مرسته او درد الله رضا دپاره وکړي چې زموږ دا کور او د زوی واده په جوړ شي. دغسې غواړو. خدای د اجرونه درکړي حاجي صاحب. قدرمنو دا د څو زړونو هغه هونه دي چې د دې په الفاظو باندې راوستل هم د ډېرو لویو او عظیمو خلکو کار دی او موږ د دې الفاظو نه عاجز یو. خو د هر ساکښت او څوک هم چې په پښتو پوهېږي دغه غم او درد دی په هغه اندازه باندې مقایسه کړي چې عظمت کاکا ته رسېدلی. د چا چې څم د وسه کېږي مامن مکړنه د سپین غر ولسوالۍ ننګرهار سیمه ده. نو تاسو د دې عظمت کاکا لاسنیوی وکئ که په هره معنی او دا اوس وخت کې بې انتها مجبور او محتاج. د بیا حاضرېدو پورې عطا خان شینواري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.